راته څه کې ویم پلار دې ګورم که نه څه کوم لسمه ورځ په اوبو کې دې مړ کړم سهار راځم او ماښام ځم او پیدا نه شو وایي نو ستا الله سټکورې کولې هغه د ګنډلو ستن ده هغه لوی سړی دی که د سیټ به پروتې ګیر چاپېره نظر واچوه ویما ښځې ستا پلار زه پېژنم هغه سوتلی پېژنم خو پرېږدې که نه څه پکې په شړقې لګې لس ورځې شو هغه وختي خمارانو کبانو خوړي انشاءالله سټکورې که زما دپاره چې دوکه کو چې لور راکه نه خو بریوالي صفتونه کوله اوس دې سوتلی جوړه کړه خدای ته وګوره ښځې د صفت لایقتیا څه شی دی کربوړې د چیندخه ویم سړیه شابه شابه پلاره له پیدا کې چې میړه مې چوي وای میړه دې چوي هله دا دې جوړوي څه دي ښځې کاڼې خدای دې بې خو مې که سرې ګوتو نه راغی همدا دې سټکورې که زر که شابه زه پسې یم او ته پسې یاره ښځې زه یم ده چې کور ته ځو که نه پرېږدې ځو څه پکې وایي په زر کاله کې نه یم که مړی او که جمدي وي همړه ته خو به مې تسلي میلاو شي چې پلار مې پیدا شي که نه خدایه پاکه په ما سیلاب رانه شي ما غرق نه کې پیدا خو نه شو لس ورځې وشوې او ستا پلار پیدا نه شي نو تا ورته ولې وایي چې صدریاب ته چکر له لاړ شه خدایه پاکه نه خو بینجو ده داسې داسې کېدل خو مې لاړ شه نو خدای بې انصافې خدای دې بې خو باسه کاڼې دې کاڼې یا خدایه پاکه دغه کربوړې پیدا کېږي نو دا ښځه ما ودنې خو پرېږدېده که نه ویم سړیه پرېښودې نشته زما پلار دی ویم دا به تا ته پته لګېدلې وه چې ستا پلار و نو کوم ځای کې وګورو یا ښځې کوم ځای کې وګورو ویم یې سړیه مازدیګرۍ دی خو راځه داسې ویم یې سړیه ګټه ده خدای دې بې خو باسي وایي کېدی شي د ګټې لاندې پروت وي په یو څه پورې تم خنداګانې کې وایي زما د ګل په شان پلاره چې ته به کوم ځای وای د ګل په شان پلاره و زما چرمختي پلاره و زما خیرن پلاره و زما له چودي پلاره را پیدا شه که نه وایي تا الله سټکورې که خندا به پورې مه کوه زه خو نور نشم تللی دغه ډب کې ډوبېږم په شړق دې ستا پلار ولګي ولې زما نور څوک شته چې راسره وګرځي یا ښځې خدای ته وګوره خپې مې ماتې شوې او دا صدریاب را باندې دوباره را نه شي یو به نیسي ویم یې سړیه دغه لږ ځای دی بس دا به وګورو که نو بیا به زه کور ته راځه یاره ښځې هغه مخامخ ځای پورې سره ځم که پیدا شو ښه ته ښه که پیدا نه شو سلام علیکم په شړق دې ستا پلار ولګي ښځه راځه اوس وګوره ښځې د خدای بې انصافې په ریبړ کې اون ختم پلار به دې یا میلاویږي او یا نه موضوع باسه ویم یې سړیه زما خو دغه یو پلار دی وای زما دغه یو پلار دی نو ولې زمونږ داسې 15 پلاران دي یو پلار زمونږ هم دی که نه ویم یې سړیه پیغام مې په خوب کې لیدی و څه وي ما ته یې ویلي د سیند په غاړه کې پروتې به وي جاخې را باندې پرتې دي پاسېدې نه شم راشې راپسې وای خدایه د پلار یې بیخ او بنیاد وباسي چې زما ښځې له په خوب کې راځي وایي مه وباسه خو مردار چې څه له وله خوب کې راځي لږ ځای ګورو بیا به کور ته ځو راځه وای خدایه بیخ زما د سخر وباسي میا سړیه داسې ته ورته وګوره اله ښځې دا خو کربوړې دی او ټول رپي ویم کربوړې نه دی سترګه ګوره مې چې تا غټ کټاسر اوبو راوړې ته وګوره یا ښځې ولې یا د خدای بې انصافې پلار دې پیدا شو وای شکر دی هله راوې باسله اله خدایه پاکه خو جمدې دي سالي اله را باسله اله خدایه باسه اله پروردګارې اله فون یې ونیسه وای دې خو یې راکاږه وای یا سړیه راڅه کوې نو راکاږه مې که نه خدای دې بې خو باسي چې صدریاب مړ نه کړو نه مري هغه ډېره غټه ساده ما تا ته نه وي چې ما په خوب کې ولیدو ونیسه ښه دی وایي راکه دی اره آجا ربا آجا ها بس کیه ویم یې سړیه
ویم زما د دې پلار مې څه چوکړي دا خو داسې ښکاري لکه موټرسایکل نه چې سلنګسر کوزي بیا بیا ټرک ته پاسو وای ښځې ویمه زه حیران یم حیران 10 ورځې صدریاب کې تېرې کړې او دې مړ نه کدي جمدې دي ما تا ته ویلي چې زما پلار پاله اسانه نه مري د هغه د جورې ساه ده دا څنګه وایي وي دا څنګه ما چې په کټ کې پروت دی هغه له کټمل نه راځي نو خدایه پاکه چې ویم دې صدریاب مړ نه کو دا 10 ورځې د په اوبو کې تېرې کړې که نه دې مړ نه کو دې به تر قیامته پورې جمدي موته به وخوري او دا به لا شیشه که به مړه نه شي شکر که زما پلار سره په سترګو تیار ده ولې اورېږه اوس اوبه تې وباسمه اوبه تې وباسم وایي زما د پلار کې خو بلا کبان پراته دي خدای دې بیخته دې کبان وباسي دا ډډ ورته دا ښکاري نه چې دکې ورننه وتلو ویمه ښه دې شکر وباسه چې د کبانو ډډ دی خیره انشاءالله یو به خري د سرو زرو کبه م راخېږي واه ویمه ښځې دونه پکې نورم دي خو زما چې څومره خیال دی داسې جوړې مات دی سپې هم ماتې لاسونه هم ماتې ته ورته وګوره ښځې ویمه داسې چل دی که نه چې او د دې ځای نه دې اوچتو او ډارې اسپتال ته وړو یا لکه الا یو وکړل ښځې دا دې چل دی چې اسپتال ته یې لا ورځغلو دا ټول ارسې مات دي چوري چوري دی خوښه دې دا دا کبان والا که نه دا ډېر قیمتي کبان دی هله ګوتې کې واچوه واچوه دغه کې واچوه عایشه دا داسې روچه دی که نه روچه دی که دا څه چې جوړ شوي دي ته ورته وګوره وای خدایه دې وغورځېږي یسخر بابا خو صدریاب به وړې وې که نه نو اوس په ما لړ چې د خدای بې انصافه 10 ورځې په اوبو کې تېرې کړه او مړ نه شوې وای زه خو وایم چې ښځې ورولم یې نو وای لورې وای لورې وای لورې وای مرجمه راشه که نه وای لورې کوم ځای کې وای ټول اندام مې خوږېږي ای لورې راشه که نه راشه لورې شومه خدای سره خلاص یا پلاره دا څه چغ دې راغشتي دي یم درته مې وي چې کور ته لاړ شه هغه مور مې مالته کې یوازې وه ماله سم شي چې موږ هم سیلاب ته به برباد کړو ته م رانه سیلاب یوړې اندام مې خوږېږي وایي نو خوږېږي به نه ته غونډ چوري چوري شوي یم پلاره خدای به دې ښه کړي او دا دې غونډ دغه م راته اچولې پلیستر اوس پر هغه زوم هم راشي پته نشي په کومه اړه خو تېرې یا ښځې یا ښځې درته مې وی چې دا عسکر مې ولېږه نو دا دې راته هم په کور کې دی لکه دا د انجمولې نو ګوره سیلاب هم مړ نه کو سیلاب هم مړ نه کو ویم کښېنه سړیه ویم چې په دوکه دې ته کولمه نو هغه دې ښکلو او اوس چې را واده کړم نو اوس دې بدې شي ویم یا پلاره دا م رانه زما بدلې الله علي ویم چې سپینګیري باندې دې خرڅولم که نه دا رانه زما بدلې الله واغېسته په سیلاب یې یوړې ما ته څنګه کوه وی دې به ښکلی نو په ده کې د ښکلولو چې د خدای بې انصافې په ده کې د ښکلولو چې دي دا اوس چې دي پته نه لګي چې دا ستا پلار دی م او که نه دی وایي ولې نه دی دا خو د سیلاب د چپو داسې که دا خو د ګروس په شان سړی و یم په ارام کښېنه ښکلو به دې ولې ما ته به دې پته نه لګي زموږ په کوڅه کې به سړی وایي چغې مو نمرې ویمه نمرې اسخر بابا نمرې چې ته د صدریاب چپو مړ نه کړې ته دې سیلاب مړ نه کړې که نه نو په ایمان که ته 10 ورځې اوبو کې پروت او کافر شي مړ کېده نو داسې د پلار دی نه یم د ده نصیب ښه دی ځکه اوبه مړ نه که او ستا به ته ولې په سترګو تیاره ده ولې څه چل دی یا عبدالله جان ماما چرته دلته راشه دې سیلاب خو تبۍ کړې ده واقعي ده لکه چې ده دا پورې خوړلې ده بالکل تبۍ یې کړې ده هیڅ چلم نشته خو بس اوس یې لوبوه اوس چې ته کاکې جوړ کو دا اوس څه دي دا به کله ټیک کېږي درهلمه برشه یا پلاره چغې مه وه هغه زوم دې م راته په سترګو تیاره ده بار دې ونه غورځوي عبدالله جان ماما اولم نشته چې ورته وډبوم یا خدایه
یا لکه په خیر السلام علیکم. ام پی ایس څنګه یې لالا مې اورېدلي دي چې ستاسو خر سیلاب راوړی دی. او سیلاب خر مې وړی دی خو مړ نه شو، چوري پروت دی، 10 ورځې پس پیدا شو، اوس هم راته کټ کې نیغ لکه د سوټي. زه یم لالا چې ورشو لږ تپوس یې وکړو. راځئ چې راځئ. چغې مو مخه واقعي چې دی خو بالکل چوري کړی دی. ډېر ورځ ستړی مشي. السلام علیکم. دا وایم ښځې دا ام پی ایس دی، د دې خر تپوس له مې راغلی دی. یالله دې خوشحاله کړي چې زموږ تپوس یې وکړه. امپلاره ډېرې چغې مو ښه امپیه صاحب دې تپوس له واقعي راغلی. ده چې دی خو چوري کړی دی، روغ ځای پکې نشته. ښه بس دا سیلاب تبو برباد کړی دی. دا ګوره اوس په سیلاب کې ولاړ یو، یا خو ورته دا پیالې والا نه لږ صبر وکړئ جي چې څه شو. یا لکه شا پخه ده کیمرامینه، دلته چېرته لاړې دې وخت کې دلته راشه. دقه خو هغه یو موقع ده که نه. جی یاره زه وایم ورږه زه دا پیالې ورکومه دې خورله که نه، زه وایم چې یو تصویر ورسره ماله وواله. ښه تصویر نو پیالو سره به تاسو تصویر وباسئ لکه دې دی ورکې. یاره جي دا خو د خلکو ته پته ولګي چې موږ په علاقه څونه کارونه کوو که نه. دا ټیک ده جي. دا یو تصویر وباسئ جي. بس ښځې کېده. ها اوس بس ده سره خبرې وکړو. ها ته څنګه یې؟ نو تا کې زه د کوم ځای تپوس کوم؟ ته خو ټول چوري کوې، څوک هم اوسه تا کې خو روغ ځای هم نشته. واقعي د عبدالله ماما دی خو بالکل چوري کړی دی. دا ښه ده چې لا بچ دی. دا بس مړ کېږي نه، توبه مې. ویل لام پلې خبرې کولې څه لا مړ کوې؟ زما پلار دی. نو ستا پلار دی خو دا اوس څه دي؟ د خدای دې انسان دی. یاره زه وایم چې دلم 1000 روپۍ ورکو. شاپخه ده چېرته یار دلته راشه. وایم داسې دی مړ کې. ګوره لالا دا زه د دې لپاره دا تصویر دې سره وباسمه چې نور زما په شان ام پی ای ام ان ایګانو ته پته ولګي او راشي هغه هم تاسو سره امداد وکړي. دا وباسه خدایه مړ دې کړه. راغلی خو یم پکې که نه. بس راغلی مخته خبرې شه پلار دې راله مړ کړه. ډېره مننه جي، خوشحاله شي. ځه جي ډېره مننه، الله مړ شي جي. خامخا جي، خامخا. راځه شاپخه کار وشو. وای بهم ته پیسې کې پلاره دارو درمل پیراله کومه په آرام تمله. بهم یې سړیا دا کې خدام لاړو کې بیا وکړه. بس دا ته چل اوس خو به خلک تپوس نه راځي نو څوکما. راځم بیا څه کې زما خیال دی بیا چا ورو. وای خدایا پاک یو خو پلاره دا چغې موسمې پړه تیار اوس راته چغې وینا. وای نه الله رې سټ کړی کنه کور ته پتلې کنه څه کور چې میاشتې دې تیرولې کله چې سیلاب جوړې دا کله پروزه نه کپلې پتیله در عالم لا ماته کړه کوم خوازي یمون سي په خو دغه ته مخکې روانو هغه سیلاب ځپلي دغه ته ډېر جوړه کړې بس زه دې ولو شو پاو چولې دې پکې کېږي چپ کا کنه سلام شامه بس ته چې شاخه اوس انا اوري که در کون دنا لا صبر انا کون دنا انا مورا لا صبر انا کون دنا چې ټول ورته منصب موبایل لو بس او خسته ویډیو جوړه کا او ته څلور خمسه دا ویډیو جوړه هم کو ما چوټو در کوم کنه تاسو له دنیا چولې مې دا پتیله ټکه ده ټول به خېدي مړېږي ها ماما ما لګي چولې را کس سموږه ما دا شي ډېر چولې ما خو تاسو سیلاب زپل لرولې دي وایم اوس ته چولې درکوم هم کو طبيعي ايه وانا بشي خرا وانا بشي خرا دركم جد بلا زامن وسم تباكر يا دركم ولا لا خدايا زمان تو مرتبه كيف تقول شاب اوريك سبقه
السلام په خیر علي یعنی که کوم خوا روان یې زمونږ دلته کې یو کوچنی شان یو ټک کار دی او کاکا زور څه د دې بوډا نه پرې کور دی ورول بلا مال دی پکې ورم پکې نشته راځه کنه دا کور دی د دې بوډا کنه د دې نه دی د دې نه د پوره مال وباسه کنه څو په کروینه په قهر اخته شي نو خلک چې کم دي سرکاري مالونو پسې تلي او ورسې په بیابان راځي وای دا راځه تبارکا Damar. بقى خرجت شيء بدسك يا بديك لا بقى روكا كمان هذا ما هذا وې ممړ دې کړم هسې دې ټوله ورځ را باندې په موادو تېره کړه سیده له درکړه او سې ماله راکړه ویم یې سړیا دی خو پر اډو باندې سارم دی 15 ټکه به 400 ته راځي ویم چې دا کوم پاټو والا دي کنه دوی لراشي دوی په خپل اجرو کې ټرکونه تش کی او کم خلک چې داغه په کټ او اجره کې کټونو لنګ راکاږي کنه ابوی له ور کوي موت علی نه در کوي خپل کالی سټې په ماړه کړو وې ما دا خبره دې ښځې بالکل ټیک وکړه دا هغوی سړي به نیغ نیغ کېدل او چې کم حقدار و هغوی ته میلاو نه شو او چې کم حقدار نو نه سیلاب والدي نه پې اوبه تېرې شوي دي او هغوی له یې پنډونه ورکړه په لکو لکو روپۍ ویم الله دی د هغې یې بیخ بنیاد وباسي بله د شپږ پیالې راوړوي او د پلار د ملاغه کړی راله بیا وکړي 14 یې ورسره تصویران وکړل په شپږو پیالو باندې څوک تصویران وباسي یاره ویمه ښځې که د دې نه پس څوک رادن نه شو یې سره راوړل یې ورسره تصویر وویسته نو د لوبو لوبې به کوو پرېږدو به یې نه ویم یې سړیا که دې ځل انتیې وي او کریمینې وي داسې ډربنې به یې کم درله ولې زما پلار صاحب به تصویران ولې وباسي خوښه مې ده راځه راځه ګرمې د ګرمې نوم لکو پشړق د دوی موادو لګا دوی مواد پشړق ولګا الله دې زمونږ دا مشران په شړق ولګوي یار څه خپل کور ته وړي وایي سړي هغه سامانه یا لکه یسخر بابا سامان د نه چا یوړه په کباړ دې خرڅ کسو وایي غله راغلي وو یا الله څه رب والو او څه عبدالرب والو نو اوس را باندې د کلي خلک هم له نسیږي ګوره هغه سامان یې غونډ یوړه ویم یې سړي چې دا یو کس کور کې پاتې شوی یو موادو پسې تللي وو نو ښه به نو بس زه څه خبر وم خو تا راته وې چې ټرکونه 15 راغلي دي او څادر راواله چې راډکې ګوبوجې به م راوړو دالونه به م راوړو غوالي به تش تورې راولېږلو چا څه راکړل ویم یې سړي ما ته خو دا پته نه ویم سهار مې ریډیو اورېده نو تا ته مې ځکه وي چې راځه موادو پسې په ریډیو کې به وي 15 ټکه راځي دا دې چل دی هلکه دا خو بیخي تبو برباد کړی دی ور یم پیوړی دی او دا خو هلکه کاکا چا بیا ور ووم او ورځمه هر څوک چې ځان ښه رډي ساته ښه بېغمه اوسه دا څڼې به تېره له وباسم اے کاکا یدره لما السلام علیکم کاکا په خیر علي وعلیکم سلام ناظم صاحب څنګه څنګه جی الحمدلله جی هلکه خبر شوم اوس خبره چې کوم دی لس ورځې په اوبو کې تېرې کړي ولادیان چې هم ډېرې یو یاره ناظم صاحب بس خدای پاک دې ورته خیر پیښ کړي نو 10 ورځې دغه کیجاوه په اوبو کې ژوندی پرته وه ور پروت دی کاکا شکر وباسه چې ژوندی دی ویمه شکر پې څنګه وباسمه خدای دې زر د ځمکې ته دښکته کړي اوس خو ټول مات ګوډ دی هډوکي هم نه ورځي په کټ کې راته ستونې ستغ پروت دی راځه چې وځو که نه یو مشر دی دوا تې وایله راځه چې لږ ووینو که نه لکه خامخا تاسو ته پوس ددن او جاو راځه راځه ښه ده جي ځې ځې الله به خیر کړي دا ناظم صاحب راغی السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه یې ښه نه دی شکر وباسه لس ورځې په سیلاب کې تېرې کړلې چې ژوندي یو دا مې له لوګانه وړل که نه ستا څه خوښ یو
ان شاء الله چې بیا راځم نو نری دوی چې ګوټي بدل راولم هغه نه یو وره داسې کار یو چې ما ته یو سیلفي وباسه کنه خپل شریک باندې یو ویم یار را سیلفي څه ته وایي دا چې تعالی ما دا مواد درکړل چې خلکو ته پته ولګیو چې ناظم صاحب راغلی دی او هغې له چې کوم دي سامان راوړی دی هلکه مطلب دا دی که نه چې په دې الوګانو باندې او په دې 2 کیلو چینو باندې به ته زما ښځې سره اوس تصویران وباسې بالکل ویم یاروره د ما یو خبره بله ووره ویم خلک تصویران سړو سره وباسي بیزوګانو سره نه په ارام کښېنه او یو خبره ته کومه ورشه که نه ترې خپلې ښځې راوله زه به وله 2 لکه روپۍ ورکړم او تصویر به وله وباسم او په سوشل میډیا باندې به یې خور کړم خوښه ده نو سیلاب خو په موږ نه راغلی که نه په تاسو باندې راغلی نه دی نو سیلاب خو په موږ باندې راغلی دی دا دې منمه تاسو به موږ پسې 2-3 کیلو الوګان راوړئ او زموږ پسې به خنداګانې کوئ خپلې ټیک ټاک او د فیسبوک پیجونه به تاسو په دې مخ کې کوئ چې زموږ ښځو پسې به خندا کوئ زموږ رنځورانو پسې به خندا کوئ ویم که د نن نه پس مې په دې ځای باندې ولیدې که نه نو په خدای به مات خونی نه ته هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه کېږي الله دې سټ کړي که تصویر را سره وباسه ورکه چې تصویر چل لګوي ویمه ښځې چې څوک را دننه کېږي نو لوبې پې کوه لوبې همدقسې چل به ورته کې دا هر څه چې دی که نه دا ولې دقسې په سر دنګوه بېغمه اوسه ویمه عارفه ویا پاستړی مشي دا ته رالې وی عارفه ویم یاپا سلام علیکم کښېنه راځه وی عارفه ډېر در باندې خفه شومه د سیلاب خو ستا تبۍ کړې دا ټول کور یې دله راغورځولی دي ویم یاپا د کور نه له میردین جومات جوړ کړی ته ورته وګوره یا عارفه او ښځه دې څه شوه ویمه ویوي ښځه یې څه شوه تلې را موادو پسې موادو پسې تلې ده نو څه به کوو بس الله دې پکې خیر واچوي خو په کلي کې را پسې خلک راغلل وی د کلي نه غلاګانې کېږي د دنیا غلاګانې وشوې او زه 2 کسان دې پیژنمې خو چې په خپله یې ګرفتار کوم او وینیسم که نه نو بیا به یې زه قانون ته حواله کوم دا څه خیر نه پرېږدم نه اپا نو دا به ګیرېږي څنګه وی عارفه ویمه داسې چل دی که نه چې هغوی ته خو پته ولګېده عارفه چې ستا ښځه موادو له تلې ده او هغوی چې داسې ښځې وویني یا سړي وویني نو مته هغوی ته پته وي چې کور خالي دی نو په دیرمان کنډر پسې راشي او دا بکسونه او دا هر څه راغونډ کړي او په کباړ یې خرڅ کړي نو ویمه داسې چل به وکړو عارفه چې دغلته ورته په دغې لوښه کې به پټ شو او دوی به نن ستا دې کور ته خامخا راځي دا مې یقین دی او چې څنګه راشي نو د غوښتو غوبل کوو به او په مرګ به وو او بیا اپا دا سلارې خوب زما خوښه شوه صحیح ده بالکل زه راځم چې هلته ورته راځه اوس ته یې پته ولګي منډې موخه په مزه مزه راغله ته راسره منډې زه هم درسره راځم منډه باندې بیا السلام علیکم وعلیکم سلام یم بیا څه کوې انن پاننو ویم زمونږ یو کوچي شنکار دی خبر شوی خو نه نه خبر ویم د شوی 400 بازار ته 15 ټرکه د اوړو د غوړو راغلي دي او موږ له مواته بوجه مال راکړو او کنه ځان به سړی تاسو مو مده چې ورتو څه چې ورسره خلاص صحیح راځه دا کې د باندې د مخامخ کندر و امر سړي پکې څوک شته نه ورم پکې نشته راځه یاپا داسې چل دی که نه ویمه چې غلو دا دي ښه ته خو یې نه پېژنې او هغه پېژنې اوس پې درته وښیم ستا په کور چاپه ده نه یاره وایي راځه راځه ته چې غوندې کړو راځه راځه ما پسې ولا سامان پروت ته چغې مو وایه دننه شه ټول دربنې دي او پوره چانس ته وخه ګاډر هم پرې دي بارا نو ګاډر پسې پدې هغه نیکه خېږي دا شته مال الا پاداري پاننو اپا به خدای شته کنه موږ راغلو موږ دا خټه پر کور نه وایو خدي به د کور نوم باسي دا ټول کلي غلاګانې هم تاسو نه په خدای باور وکړه کنه مو خو ته تبلیغ نه راځي اورېږه اوس هم چې جهنم ته رسوم په خدای بیا ما
Mati ka!